اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکثر کسان دا تپوس کوي چې د روژې په حالت کې ښځه او خاوند په یو کټ کې سملاستلی شي که نشي سملاستلی. دغه رنګې خاوند د خپلې ښځې نه پپه اخیستی شي یا مینه محبت یا غاړه ورکول دا کولی شي که نه. که چېرته دا وکړي نو د دې سره روژه ماتیږي یا مطلب دا دی چې کفاره پې راځي. که چېرته چا نه وشو دا به څه کوي؟ دا سوالونه اکثر د خلکو په ذهن کې راځي. نو دې کې دوه صورتونه دي. ښه دا دې خبر ته ځان لاول غوږ ونیسئ. د ابو داود شریف حدیث دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم لا یو کس راغی ورته ویل چې که چېرته یو سړی په خپل د خپل ښځې سره قربت وکړي، په یو کټ کې ورسره پروت یا ورسره خپل مینه محبت کوي، نو دا څنګه دی؟ حضور کریم صلی الله علیه وسلم هغه له اجازت ورکړه. دغه رنګې دویم کس راغی او هغه ته هم دغه سوال وکړو، نو حضور اسلام هغه منع کړه. دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او د ابو داود شریف حدیث دی. یو کس راغی هغه ته دا سوال وکړو، حضور اسلام ولې اجازت ورکړو. دویم راغی هغه ته دا سوال وکړو چې یا رسول الله که چېرته د روژې په حالت کې یو انسان د خپل ښځې سره په کټ کې سملي د ورځې یا ورسره خپله مینه محبت کوي، دا څنګه ده؟ یو له اجازت ورکو او دویم یې منع کړو. نو هغه چې کوم له اجازت ورکړو نو هغه بوډا و، د عمر یې ډېر و، د هغه شهوت ظاهري طور دی چې کله سړی بوډا شي او د عمر یې ډېر شي نو دا شهوت یې کم شي یا یې په ځان باندې د هغه کنټرول وي، او کوم یې چې منع کړو نو هغه ځوان و. دویم حدیث مبارک د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم به د روژې په حالت کې خپلو بیبیانو سره مینه محبت کوو. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې تاسو کې څوک دی چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات په خپل نفس باندې په خپل خواهش باندې قابو وساتي؟ که چېرته د چا دا یقین و چې زه په خپل خواهش باندې په خپل نفس باندې کنټرول ساتلی شم، په خپل شهوت باندې کنټرول ساتلی شم، نو د سړي دپاره اجازت دی. او هغه ته دا پته چې یاره د دې مینې محبت نه او د دې نه خبره نه هم بسترې ته ځي، جماع ته ځي، کوروالي ته ځي او نه غسل اورېدو ته ځي، نو که چېرته دا دې دپاره اجازت دی او که چېرته دا یره ورسره وه چې د دې د وجې نه ډېر کسان هسې هغه شیطان دغه حرکت وي او هغه د هغې نه هغه روژې خیال هم بیا وروسته پرې خفه وي، خو روژې خیال هم ورسره نه وي او سوچ هم نه وي او داسې یو کار ته وشي. که چېرته دا ځان سره په دا کنټرول نه و نو که دا کنټرول یې په ځان باندې و، یقین و چې ما په ځان په کنټرول شم، خو هغه ته اجازت دی. که چېرته نه و چې یاره کیدای شي زه په همبسترۍ کې کوروالي کې مبتلا شم یا به مثال ما باندې غسل واوړي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او که چېرته چا داسې همبستري وکړله په روژه کې، روژه یې نیولې وه او د هغې نه پسې وکړه، نو دا یو خبره واورئ په هغه باندې 15 روژې دي، پرله پسې 2 میاشتې روژې دي او د دې روژې قضایي به بیل راوړي او 2 میاشتې روژې به نیسي. که دغه رنګې اوس دلته یو مسله بله هم واورئ. ښه که چېرته دا سړی چې دی په دې خپله ښځه باندې زورور شو، دې ښځې نه غوښتل دا کار او ښځې ورته ویل دا روژه ده او دی په زبردستۍ باندې دا روژه ماته کړه او ښځې واقع د زړه نه دا کول چې ځان یې بچ کوو، خو دا پې غالبه شو، د ورسره کوروالی وکړو، روژه یې پې ماته کړه، نو بیا په دې ښځه باندې کفاره نشته، د روژې قضایي به وي او د هغې ټولو ګناه به یې د سړي په سر وي. او دغه رنګې که چېرته یوې ښځې په خپل خاوند باندې دا کار وکړو، دا پې زوروره شوله، داسې شته دی الله دې معافي وکړي، کمزوري خاوندان هم شته دی. دا داسې نه چې هر سړی هر خاوند په خپله ښځه باندې زوروري. بعضې کسان چې هغه باندې ښځې زوروري او بار حل نه وي، د سړو په منځ کې ځان خو نشي شرمولی. نو که چېرته داسې ښځه په خپل خاوند باندې زوروره شوله او په خاوند یې دا روژه په زوره ماته کړله، نو د خاوند به یې د یوې روژې قضایي راوړي او د دې کفارې ګناه چې کومه ده هغه یې دې ښځې په سر ده. ښایي اوس د دې کفاره څه شی ده؟ یا 2 میاشتې سر په سر روژې نیول دي او د دغې روژې قضایي ده. که 2 میاشتې روژو کې چا اوس 1 میاشت روژه نیولې وه، 40 روژې نیولې یو کم 15 روژې هم نیولې وه، خو یو روژه په منځ کې وخوړله، دا به بیا روژې د سره کوي. دویم د کفارې صورت دا دی چې 15 مسکینانو له به د 2 ټیمه روټۍ ورکوي. 15 مسکینانو له روژې کفاره به په روژې باندې راوړي او 15 مسکینانو له به 2 ټیمه روټۍ ورکوي، یا به 15 غریبانانو مسکینانو له جوړې
کپړې بوله ورکوي، نو دا د روژې کفاره ده. نو په دې روژې په میاشت کې ډېر زیات خیال ساتئ. کوشش دا کوئ که چا سره دا یره وي چې یاره زما به روژه خرابه شي او قرآن دې خپل کور والا نه ځان لږ جدا ساتئ، ځکه چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې د میاشت د روژې دومره فضیلت دی چې یو سړی ټول عمر روژې ونیسي نو د رمضان د میاشتې روژې ته نشي رسېدی. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.